د خبرونو سرټکی د شورا پرانستل پر سوله باندې خبرې کول. ولسمشر غنی وایي چې ستونزمنې پریکړې په مخ کې لري، خو داسې دایمي سولې لپاره حاضر دی چې قرباني هم ورکړي. برای تحقق یک صلح واقعی و پایدار که در آن استقلال، وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم ما به دست خودشان متصور باشد، حاضر به هر گونه فداکاری است. بمی چاودنې، څارنوال او قومي مشر وژنې. په هلمند او ننګرهار کې بمی چاودنو په ترڅ کې یو قومي مشر او یو څارنوال وژل شوی دی. دکان کې مو روغ المارۍ نه ده پاتې شوې، نه روغ هنداره پاتې شوې. مې میاشتې پورې د سرتیرو نه ویستل، امریکا له لوري ستونزمنې پریکړې نیول. آدم سمیت وایي شونې نه ده چې امریکا به د مې میاشتې پورې خپل سرتیري د افغانستان څخه بهر کړي. سلام، ستړي مشئ، زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر غنی وایي چې د دایمي سولې ته د رسېدو لپاره حاضر ده چې قرباني ورکړي. دی وایي چې ستونزمنې پریکړې په مخ کې لري، خو هغه سولې ته به غاړه ورنه کړي چې پکې د ملي یووالي، خپلواکۍ او د افغانستان خلکو برخلیک پکې زیان وویني. دی وایي چې پایدار سولې ته د رسېدو معیار دا دی چې ټول باید له خپلو شخصي ګټو څخه تیر شو او خلکو غوښتنو ته رسېدنه وشي. د ولسي جرګې د 18مې دورې دریم کال پرانست مراسمو کې وایي چې ټول باید د سولې پر وړاندې د یو مقدسې موخې په څیر باندې چلند وکړي او سوله شخصي امتیازاتو ته د رسېدو وسیله ونه ګرځول شي. غني ټینګار کوي چې د ټاکنو له لوري د قدرت استول د معاملې وړ نه دی، خو چمتو دی چې د ټاکنو ترسروي او نېټې په اړه باندې د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې پرې خبرې وکړي. برای تحقق یک صلح واقعی و پایدار که در آن استقلال، وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم ما به دست خودشان متصور باشد، حاضر به هر گونه فداکاری است. ولی فداکاری این نیست که از مسئولیتم که رسانیدن مردم به این هدف مقدس است شانه خالی کنم. د ولسي جرګې د 18مې دورې د دریم کال د پرانستو مراسمو او همدارنګه د جزئیاتو په اړه باندې چې هلته څه تېر شوي، زموږ خبریال واحد حیدري راسره دی چې اوس مهال د ولسي جرګې له انګړ راسره پرلې کړې. حیدري صاحب، خبره د ولسي جرګې د 18مې دورې د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې اول اوزاد هلته څه ډول، ځکه په وړاندې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ او همدارنګه د ولسي جرګې ترمنځ اړیکې جنجالي شوې وې. سلام، امروز سال سوم دور 17 تقنینی مجلس نمایندگان به کار آغاز کرد. در اول در مورد ترکیب بگویم، شمار زیادی از مقامات عالی رتبه دولتی در این مجلس حضور داشت و وزیران کابینه هم حضور داشت. در این مجلس رئیس جمهور صحبت کرد و در مورد صلح، در مورد همکاری بین دو قوا و همچنان در مورد از طالبان خواست که به صلح بپیونده. گپ مهم بان که رئیس جمهور غنی صحبت کرد از فداکاری، بان که به نحو برماندن خود تاکید کرد و گفت که یگانه راه انتقال قدرت یا یگانه راه رسیدن به نظام بعد از صلح انتخابات است و همچنان طرح‌هایی که گفته میشه از سوی وزارت خارجه آمریکا و شماری از سیاسیون و دولت افغانستان تحویل داده شده از سوی زلمه خلیلزاد، این کاغذ خواند و گفت که وثیقه ملی یا قانون اساسی برای رئیس جمهور اولویت داره و این طرح امروز هم وجود داره. این کاغذها به گفته رئیس جمهور امروز وجود داره، فردا هم هست و هیچ تأثیری در وضعیت به وجود نمیاره و یگانه راه گذار انتخابات خواند که از طریق انتخابات همچنان به طالبان گفت که بیاید دل مردم افغانستان به دست بیاره و از طریق انتخابات در نظام سیاسی آینده داخل شود. هلته د ولسي مشر نه د پارلمان یا د وکیلانو غوښتنه څه وه؟ د ولسي جرګې مشر ته غوښتنه وکړه، ځکه لا تر اوسه پورې حکومت کې سرپرستي دوام لري.
ما در اول وقتی رئیس مجلس نمایندگان آقای رحمانی صحبت کرد به صورت تلویحی گفت که باید به صورت تلویحی اشاره کرد که در سال گذشته همکاری بین مجلس نمایندگان و قوه اجراییه خیلی خوب نبوده و از رئیس جمهور غنی خواست که هر چه زودتر به فرهنگ سرپرستی خاتمه ببخشه و نامزدان جدیدی را برای وزارتخانه هایی که هنوز وزیرانشان رای تایید نگرفته معرفی کنه. و همچنان ما با شما از وکلا اینجا صحبت کردیم و وکلا به این باوره که سال گذشته سال بسیار خوبی نبوده از نگاه ارتباطات و همکاری بین مجلس نمایندگان و قوه اجراییه. بان هم آنها از حکومت میخواهد که در سال جدید باید همکاری بین قوا بیشتر شود. دري صاحب مننه. د خبرونو دوام نن د ولسي جرګې ولسمې دورې دریم کال پیل شو خو حکومت کې د سرپرستۍ بهیر لا هم دوام لري. شپږ وزارتونه او مرکزی بانک هغه ځایونه دي چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او همدارنګه د سترې محکمې درې غړو کاري وخت هم پای ته رسیدلی دی او تازه څیرې تر اوسه هم معرفي شوي نه دي. ځینې قانون جوړونکي وایي چې نږدې ورځو کې به تازه قانوني فشارونه تر لاس لاندې ونیول شي تر څو پورې سرپرستي پای ته ورسیږي. حقوقپوهان هم سرپرستۍ دوام غیر قانوني بولي. نن د ولسمشر غني په حضور کې د جرګې ولسمې دورې د قانون جوړونې دریم کال پیل شو. له دې سره لا هم د پوهنې، کلیو او پراختیا، ښځو چارو اطلاعات او کلتور وزارت خونې او د مرکزي بانک ریاست دغو څیرو له لوري اداره کیږي چې نه دي توانېدلي د ولسي جرګې د باور رعایت ترلاسه کړي. خو د حقوق پوهانو په خبره د سرپرستانو قانون سره په ټکر کې خپل کار ته دوام ورکوي. ادامه کار سرپرست وزرا در مغایرت با فقره 2 ماده 4 قانون سرپرستی هست و پارلمان افغانستان با عنوان بزرگترین مرجع تقنینی وظایف خود در این زمینه انجام دادن که رد شدن یا تایید شدن. د شاوخوا 2 میاشتو پر مهال په حکومت کې د نه د ترنګلتیاو له امله د عامه روغتیا او د مالیې وزیرانو چې د جرګې رعایت ترلاسه کړې وه یو په بل پسې له دندې ګوښه شول څو د سرپرستانو په واک کې راشي. دغه راز د سترې محکمې د عالي شورا د 3 تنو غړو د کار قانوني موده هم پای ته رسېدلې خو هغوی دغه راز د سرپرستانو په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. حقوق پوهان ټینګار لري چې ستره محکمه کې سرپرستی قانوني اړخ نه لري. سرپرستی در قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه هیچ جایگاهی نداره. بنابراین سرپرستی اعضای شورای عالی ستره محکمه در صورتی که مطرح بوده باشه غیر قانونی و غیر حقوقی می باشد. د حکومت په پایل کې د سرپرستانو د ریاست پای ته رسېدو په اړه د ولسمشر غني د ژمنو سربیره داسې ښکاري چې د سرپرستي دود په هیواد کې د حکومتولۍ له ریښې سره تړل شوی دی. 5 سال اول انتقاد، باز 8 سال تیر شد انتقاد، مگر سرپرستی هیچ خلاص نشد از حکومت. د قانون جوړونې تازه کال پیلېدو په درشل کې د جرګې او شمېر غړي پر حکومت باندې د تازه ټاکنو فشار په اړه خبر ورکوي. د قانوني فشار زیاتوالي څخه د سرپرستانو لاسلیک سلب لپاره عدالت غوښتنې پورې. دیگه مجلس احتمال زیاد میره که یک نامه نوشته میکنه و سفارتخانه ها و ادارات داخل که با کسایی که در اینجا آمدن به شکل غیر قانونی وزارتخانه ها را در اختیار دارند با اینا دیگه همکاری صورت نگیره و اینا افراد غیر مسئول هستند مطابق قانون. خو حکومت دغو نیوکو ته مشخص ځواب نه لري. په حکومتي ادارو کې د سرپرستي قانون د سرپرستانو لپاره د کار موده 2 میاشتې وړاندوینه کړې خو د دې قانون 5مه ماده کې ټینګار شوی. هغه کسان چې ونه شي کړای د جرګې د باور رعایت ترلاسه کړي نشي کولی بیا ځلې د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. هلمند ولایت کې د پوځي برخ څارنوال نن سهار په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. سرچینې وایي چې نن سهار د لښکرګاه ښار کې د یو ماین چاودنې په ترڅ کې پوځي څارنوالۍ مشر له خپلو ساتونکو سره یو ځای وژل شوی دی. له دې سره بیا ننګرهار ښار کې هم یو قومي مشر ملک هاشم همدرد په چاودنه کې وژل شوی دی. چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد ښار 2مې ناحیې اړوند ځنګل باغ سیمه کې د قومي مشر ملک هاشم همدرد پر موټر باندې چاودنه شوې چې له امله یې نوموړی وژل شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. زیان نه دی رسېدلی. مقصد په دوکان کې مروغ هندار و الماري نه ده پاتې شوی. الماري ولاړې ده، شا تخته یې نه وي، هندار یې نه وي.
بس نور دار كان سوا خدا تس نور المني يا دنداري وشام الماري دا ما کاندي دا چې دا باید ونسی دا خون کوش باید بند سي دا سوله باید راسي. شونه نه ده چې امریکا به د مې میاشتې پورې خپل سرتیري د افغانستان څخه بهر کړي. د امریکا د استازو په خونه کې د وسلوال پوځ د خدماتونو د کمیټې مشر ادم سمیت ویلي چې داسې نه ښکاري امریکا به د مې میاشتې په لومړۍ نیټې پورې خپل سرتیري له افغانستان څخه بهر کړي. ادم سمیت وایي چې آیا داسې سناریو شته چې سږ کال یې ووینو چې داسې مرحلې ته رسېدلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل یو منطقي وي. باید داسې لاره ولټول شي چې موجودیت ستراتیژیک او کم وي. د امریکا او طالبانو د فبروري 2014 کال کې یو تړون لاسلیک شو چې پر بنسټ باید د مې میاشتې په لومړۍ نیټې باندې افغانستان څخه ټول بهرني ځواکونه وویستل شي. د سولې او همدارنګه د سرتیرو د وستلو په اړه باندې بحث کړه سره سیاسي شنونکی اسحاق اتمر را سره پرلې کړي. اتمر صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. ولسمشر غني تازه څرګندونه د سولې په تړاو باندې ده چې دایمي سولې د ټینګښت لپاره اوس مهال چمتو د قرباني ورکړي. پر دومره دغه خبر د ولسمشر باندې څومره باور لرئ ستاسو او لیدلوري مو څومره دی چې ولسمشر غني به واقعیت قرباني څه وي؟ خبره داسې ده چې کله موږ د صلح خبرې کوو طبیعي ده چې صلح داسې منځته نه راځي چې زموږ ټول امتیازات زموږ په لاس کې او موږ صلح ته ورسېږو او په هغه شي باندې چې افغانانو تقریبا دغه 20 کاله ناامني لیدله او جګړې کړې دي. د سره بیا جوخت منګه هم ټول خپل امتیازات وساتو او هم صلح ته لاړ شو. طبیعي دی چې د صلح د راتګ دپاره یو سلسله امتیازاتونه باید دوی تیر شي او په دغه برخه کې ګرچې دا خبره په زلو ویل شوی دی چې طبیعي دی چې تغییرات به راځي، طبیعي دی چې قرباني به غواړي. صلح هم خو آسانه خبره نه دی. نو که صلح راځي باید د دې لپاره د هر تغییراتو لپاره موږ چمتو اوسو او هغه تغییرات ومنو. اتمر صاحب ولسمشر چې دا څرګندونې کړې دي فکر کوئ وړاندې دی چمتو چې د سولې لپاره قرباني ورکوي خو د ټاکنو له لارې به قدرت استول کیږي. فکر کوئ دا فشار دی پر ولسمشر باندې چې اوس مهال وایي د یو نړیوال د سطحه باندې چې د ملګرو ملتونو سازمان یا د نړیوالو له لوري یو ناسته برابره شي هلته پر ټاکنو او نټه باندې خبرې وشي دی ورته حاضر دی؟ تاسو وګورئ د ولسمشر خبرې داسې دي چې دا یو تضمین غواړي او تضمین د افغانانو حق دی. داسې نشي چې لکه تیرو تجربو غوندې افغانستان یو بلې ناورین خواته لاړ شي. زه په دې برخه کې د ولسمشر دریځ پر حق ګڼم او دا د ولسمشر حق دی ځکه چې دی اوس د 10 میلیونو نمایندګي کوي یعنی پر رهبري د دولت کې دی. نو دا تضمین غواړي او بل خبره دا صحیح خبره ده چې هر تغییر که څوک مني هر تغییر دپاره چمتو کیږي هغه د ټاکنو د لارې نه راځي او دا خبره هم صحیح دی که موږ وایو چې ټاکنې نو که هر څوک دا ادعا لري چې دوی په افغانستان کې طرفداران لري او په افغانستان کې خلک ولس دوی سره دي نو ډېر ښه محک د انتخاباتو او د ټاکنو برگزار کېدل دي. د ټاکنو د لارې نه که هر څوک دغه انتخابات ګټي هغه د دې هېواد د رهبري صلاحیت لري. یو خبره چې دلته زه غواړم هغه ووایم او هغه د ولسمشر د خولې نه ویل شوی په غیر مستقیمه توګه هغه دا دی که نړیوال او نور بین‌المللي سازمانونه دغه تضمین وکړي چې دلته شفاف انتخابات راځي. په دې باندې به بحث کیږي چې د وخت نه د مخکې نه انتخابات وشي. دا خبره ولسمشر تلویحاً کړی یعنی هر هغه انتقال ته دی چمتو دی چې د انتخاباتو د لارې نه هغه ترسره شي. اتمر صاحب
اوس مهال چې مشارکتي حکومت خبر رابرسېره شوې ده، فکر کوئ مشارکتي حکومت د افغانستان د ستونزو لپاره پای ووسیږي او که نه مشارکتي حکومت به نورې ناخوالې رامنځته کوي؟ یقینا مشارکتي حکومتونه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په ګټه نه دی. که د بن د کانفرانس باندې دغسې یو کانفرانس لوی کانفرانس دایریږي او په هغه کې د یو دورې دپاره د یو انتقال دپاره تصمیمونه نیول کېږي، دا د هغه حکومت نه چې په نوم مشارکتي دا فرق کوي او هر ډول مشارکتي حکومت دلته ښه تجربه نه لري، ځکه مشارکت بیا په قومونو تبدیلیږي، مشارکت په قوتونو په جنگي ډلو تقسیمیږي چې دا د نظام لپاره په ګټه نه دی. او اوس مهال د سرتیرو د وستلو خبره، ادم سمیت وایي چې د مې میاشتې نه وروسته سرتیري د افغانستان نه بهر نشي او لیدلوري دلته هم همداري چې بایدن نه غواړي له دغه نیټې څخه وروسته سرتیري له افغانستان نه وباسي، یعنې د مې میاشت کې سرتیري افغانستان پرېږدي. فکر کوئ امریکا د څه په لټه کې ده؟ امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ادامه ومومي. د امریکا نوی ولسمشر دا خبره کړې چې موږ به ډیپلوماسي ته ځو، هغه لارې چارې به ګورو چې دلته صلح راشي او باثباته حکومت راشي او افغانستان د نړیوالو دپاره تهدید نه وي، د افغانستان ځینې تروریزم صادر نشي. ګرچې ترامپ د امریکا پخوانی ولسمشر دغه تړون د خپل د انتخاباتو په خاطر طالبانو سره په دوحه کې امضا کړی او هغه غوښتل چې هغه له کمپایني استفاده وکړي او هغه یې وکړ او امریکا کې دغسې ذهنیت پیدا کړ چې گویا ترامپ د اساکرو د وتلو طرفدار دی او صلح غواړي. لیکن په یقین سره چې کله د طالبانو رابطه د القاعدې سره قطع نه دی، کله چې دغه جګړه شدت موندلی او دغه جګړه کم شوی نه دی، د طالبانو تعهد ترسره شوی نه دی، دا یو ګمان او یو شک نړیوالو ته او امریکایانو ته دا پیدا کړ چې طالبان په خپل ژمنو ولاړ نه دي. نو تر څو پورې چې دغه تضمین نړیوال او امریکایان وانخلي، دوی به د افغانستان ځینې خپل سرتیري ونه باسي. لیکن د سرتیرو د ویستلو د اصطلاح دغه فلسفې سره امریکایان موافق دي، لیکن دا شی غواړي چې باید دغه تضمین دوی ځان ته خوندي کړي، پس له هغه نه به دوی په یو نوي سکیجول باندې فکر کوي او احتمالاً چې دا به په راتلونکو خبرو کې یا په هغه مذاکراتو کې چې دې نه وروسته به طالبانو سره ترسره کېږي بحث لاندې ونیول شي. اتمر صاحب د ضمانت یا تضمین خبر وکړه، لومړی کوم اشاره وکړه چې ولسمشر اوس مهال هڅه کوي چې یو ضمانت ترلاسه کړي. ضمانت څوک باید ورکړي او د څه پر بنسټ باندې؟ فکر کوئ داسې شرط کې به نړیواله ټولنه د افغانستان کې د دې حکومت او همدارنګه د طالبانو له لوري ضمانت وکړي؟ ضمانت دلته یوازې د طالبان نه دی. طالبان په اصل کې که د سیمې د هیوادونو د استخبارات او د زاویانو پلوي او مرستې او کومکونه دوی سره نه په حقیقت کې دومره قوي غښتلي نه دي او دغه د استخباراتو مسله او د سیمې د نظامیانو مسله دی چې د طالبانو شاید ډک کړی او دا یوازې طالبانو پورې مربوط نه دی. که کوم بحث کیږي او هغه کې تضمین غوښتل کیږي، تضمین باید دغه هیوادونو کوم چې طالبانو سره اقتصادي مرسته کوي، نظامي مرسته کوي او طالبانو ته پلانونه جوړوي، سکیمونه جوړوي او هغوی سره د استخباراتو د سلاح او تجهیزاتو په برخه کې کومک کوي، د هغوی تضمین ډېر مهم دی چې دغه تضمین د سیمې د هیوادونو او د خپله د طالبانو
د نړیوالو په حضور کې موجود دي او دا به هم داسې نه چې کله چې دغه توافق باندې عملي شو نو ټول خبرې به خلاصې. دا به دغسې یو مرحله هم په دې کې شامل وي چې هغه د پروسې نه نظارت وکړي چې آیا واقعا دغه پروسه عملي کیږي او که نه کیږي. او که چیرې دغه پروسه عملي نه شي څه به کیږي؟ یو مسله بل دا چې طالبانو له لوري د ژمنو خبره، طالبان وایي چې القاعده سره د اړیکو پرې کېدو خبره د دوحې په تړون کې نشته. یوازې ویل شوي چې د افغانستان څخه به د نورو هیوادونو پر وړاندې باندې ترهګرې ډلې ګټه نه پورته کوي، یعنې دې خبرې کړې نه دا چې القاعده سره به دوی خپلې اړیکې پرې کوي. ګورئ که بیخي نه ویم شوی، که دا خبره نه ویم نو طالبان که تروریستان نه وي بیا نو القاعدې سره دوی وړې اړیکې ساتي. بیا دا ولې تضمین دوی نه ورکوي چې القاعدې سره دوی خپل اړیکې نه پرې کوي. کله چې دوی القاعده او داعش او ترکمنستان او ازبکستان او چین او یلغور او دغه تروریستي ډلو سره دوی خپل رابطه ساتي، معنا دا ده چې دوی هماغه شکل دي. یعنې طالبان په خپله ژمنه باندې عمل نه کوي. یقینا دا خو که نړیوال غواړي که نه غواړي خپله موږ افغانان دا غواړو. کله که طالبان نظام سره یوځای کېږي که یا کله طالبان د انتخاباتو د لارې دغه نظام ګټي نو د خلکو غوښتنه خو دا دی چې بیا افغانستان تروریزم ځاله ونه ګرځي. دغه که تاسې د امریکایانو او د ناټو راتګ افغانستان ته ووینئ، دغه تاریخچه ووینئ او د دې لاملونه وګورئ، دا خپله طالبانو چې امریکایان او ناټو افغانستان ته راوستل، دا خو افغانان نه وو. او افغانانو په هغه وخت کې ملا عمر ته دغه فتوا ورکړه چې تاسو دغه اسامه بن لادن وسپارئ، خو ملا عمر دا خبره ونه منله او دا سبب شو چې امریکایان راشي افغانستان په کنډواله بدل کړي او دغسې یو بدبختي او ډاورین دې وطن ته راولي چې تاریخ د افغانانو دغه ډاورین نه و لیدلی. د دې اصلي علت خو طالبان دي. ولې طالبان دې خبره نه ځان مبارکي او داسې ځان ته مسؤلیت ورکوي چې موږ امریکایان نه دي راوستلي، خو د امریکایانو د راوستلو اساسي علت خپله دغه طالبانو. که طالبان دا کارونه نه وای کړی نو نړیوال ناټو او امریکا به چېرته افغانستان ته راته. ډېره زیاته مننه حکومت پار صاحب چې وخت مو کړ. کور مو ودان. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د 2000 کال د زړورو مېرمنو جایزه وژل شوې افغان مېرمنو ته. شونې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د زړورو مېرمنو ویاړلې ډالۍ وهغه مېرمنو ته ورکړي چې په 2000 کال کې افغانستان کې ځانونه د لاسه ورکړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د سږ کال لپاره دغه جایزه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون مخکنۍ خبریالې او مدني فعال ملالې میوند، د ملي امنیت ریاست جنسیتي څانګې مشر جنرال شرمیلا فروغ، په کندهار کې د محابسو اداره کې د پولیسو مخکنۍ افسر فرشته، د بشري حقونو کمیسیون مخکنۍ کارکوونکې فاطمه خلیل او همدارنګه قابل مریم نورزاد، پولیس افسر فاطمه رجبي، په کپسا کې د ښځو حقونو مخکنۍ فعال فرشته کوهستاني په نومونو باندې ونوموي. زلمي خلیلزاد د سولې بهیر د تیزوالي او همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان ونډې ډیروالي په اړه د افغانستان جمهوري پلاوي سره لیدنه کړې ده. دا پر اساس کړی چې د افغانستان سولې په اړه د یو سترې نړیوالې ناستې ترسره کېدو خبرې هم ګرمې شوي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د حکومت مشرانو او په کابل کې سیاسي څیرو سره د لیدو کاتو وروسته قطر ته تللی دی. دا قطر ته د خلیلزاد لومړنی سفر دی چې د بایدن ادارې له راتګ وروسته ترسره کیږي. د مشارکتي حکومت طرحه او په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په کوربه‌توب د نړیوالې ناستې ترسره کول د حکومت رهبرانو او په کابل کې سیاسي څیرو ته د خلیلزاد له وړاندیز شویو مواردو څخه دي او اوس په پام کې ده چې دغه موارد له طالبانو سره هم شریک شي. د افغانستان مرکچی پلاوی وایي له خلیلزاد سره په لیدنه کې د افغانستان سولې بهیر په اړه د ملګرو ملتونو اغیزمنې ونډې باندې ټینګار شوی دی. در مورد تسریع و تقویت روند مذاکرات صلح افغانستان صحبت مفصل صورت گرفت و روی آن تاکید شد. همچنین روی نقش مؤثر سازمان ملل متحد، تقویت اجماع منطقه‌ای
و قطع جنگ و خشونت در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در 18 سال گذشته همواره گفتم که ما تلاش کردیم یک حکومت مهمی ساختیم، دستاورد از قانون اساسی ساختیم، تلاش‌های، ولی امروز می‌بینیم که اونایی که ساخته بودن در پی هستن که او را دیگه در واقع نسخه مورد اعتبار ندانن و بعد روی یک ساختار دیگه فکر کنن. له دې سره داسې ښکاري چې د امریکا نوي وړاندیزونو د دوحې بهیر باندې سیوری غوړولی. ډیری په دې باور دي چې د سولې بهیر کې د واشنگټن تازه کړنلارې په دوحه کې د خبرو دواړه لوري مغشوش کړي دي. الان هم هیئتی که از طرف دولت افغانستان به اونجا رفته و هم طالبان دچار یک سردرگمی هستند و دقیقا نمیدانند که چی کار باید بکنن، چون تصمیم گیرنده در بحث صلح افغانستان و جنگ افغانستان تنها خود افغان ها نیستند. می‌بینیم که این پروژه وظایفش ختم شده، آنچه که اهداف برش تعیین شده بود این اهداف در حال ختم شدن است و ختم شده. اینجا باید یک پروژه دیگه باید نو آغاز شد واسطه حضور نظامی قوای خارجی در افغانستان. له دې سره سم د آلمان بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر مسؤلانه او پرته له بیړې څخه پای ته رسېدو باندې ټینګار لري. هایکو ماس د دې هیواد د پارلمان په ناسته کې ویلي دي چې د دې ځواکونو حضور په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د فشار یوې وسیلې په توګه ضروري ده. طالبان به له نړیوال فشار پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لارې ته غاړه کېنږدي. په بیړې سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې لامل کیږي چې طالبان د خبرو دوام پر ځای د جګړې دوام ته مخه کړي. د سولې بهیر بیا ځلې پیلېدو لپاره هڅې داسې مهال زیاتې شوي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو لپاره له 2 میاشتو څخه لږ موده باقي پاتې ده. خو که چیرې د افغانستان سولې په تړاو د نړۍ په کچه یوې ناستې په اړه هوکړه وشي، کېدای شي بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې باقي پاتې شي. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د هلمند رخام فابریکه کې د خام موادو نشتون. بیا هم ښه راغلاست. د کندز ښار څنډو کې د امنیتي ځواکونو عملیاتونو په ترڅ کې د طالبانو 3 قرارګاوې ویجاړې شوي او 8 تنه جنګیالي هم وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د عملیاتونه د بوز قندهار په سیمه کې ترسره شوي دي چې طالبانو غړي قاري داود پر ګډون 3 تنه غښتلي غړي د دې ډلې وژل شوي دي. موادی هست که به خاطر مواد منفجرات برات میگن کل زیاد مهمات وسکت انتحاری است، یعنی نمیفهم که راکت طیاره چی است، یعنی هم کلشون داخلش مواد منفجرات، یعنی هم راکت طیاره، یعنی نمیفهم که لونات از چی است، نیست مهمات های آن 60 82. پر د اړه باندې بحث کوو. د کندوز ولایتي شورا غړی غلام رباني را سره پر لیکلی. رباني صاحب مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. کندوز کې عملیاتونه پیل شوي دي. فکر کوئ دغه عملیاتونه د ښار تر څنډې پورې د جګړه چې راغلی وه د هغې د لرې کېدو لپاره څومره ګام دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده‌های محترم تلویزیونتان. ظهر همه خوش باشه. قسمی که شما هم دیدین در چارت‌های خبریتان یک عملیات تصفیوی در استقامت بوز قنداریا که یکی از قریه‌های مرتبط به شهر و مرکز ولایت کندوز می باشه چند شب قبل اونجا از طرف اردوی ملی و کماندوها راه اندازی شده بود که بعضی از موادهای انفجاریه و انفلاقیه و همچنان یک سایه که اونجا البته قرارگاه طالبا تلقی میشه دور تسخیر کردن و موادشان انفجار دادن و ما از این گام های برازنده اردوی ملی و قوات‌های امنیتی ما سپاسگزاری میکنیم به خاطر رفع تشویش. اما متاسفانه که تشویش های که مبنی بر رسیدن بهار و فصل جنگی که زمان دامون ها و پوشش جنگلات، پوشش گیاهی در ولایت کندوز و سایر ولایت‌هایی که جغرافیای جنگی برای طالبان داره این نگران کننده است و باید در این خصوص عملیات‌های پیشگیرانه و پسگیرانه
ساحات از دست رفته را باید وقتر عملی میکردن و خصوصا کمربند شهری را که برای ما جای بسیار واهمه است. قسمی که دوستا و شهروندای کندوز هم میدانند، امیال که من روی شما صحبت میکنم در بندر خاناباد، در قبر مرزای ناصری و قریه بولکول که در مربوط نواحی های مرکز شهر کندوز میشه، فعلا جنگ میان طالبان و نیروهای دفاعی و نظامی سخت جریان داره که او مربوط شهر بشه. من پیشتر شفاخانه حوزوی کندوز بودم که در اونجا هم بعضی مجروحین ملکی را آوردن که از اثر فایرهای که میان طرفین مبادله میشد که یکی از شهروندان ما سخت مجروح گردیده بود شدیداً. البته مرمی پراکنده در سایه رستاق‌آباد و سر یکی از افراد ملکی اصابت کرده بود که تن مجروحی از او را آوردن در شفاخانه. همین قسم چون من به این خاطر میگم که جنگ فعلا داره در داخل نواحی شهر کندوز و مرکز شهر کندوز جریان پیدا کرده و تا استقامت‌های از دست رفته را که پاس نگیرن برای ما خیلی جای تشویش نگرانی است. ربانی سپتا سوال چې د قندوز ښار تر څنډو جګړه را رسېدلې، حکومت وایي د همدې جګړې د مهار لپاره عملیاتونه کوي. د ولسوالۍ وضعیت څه ډول دی؟ خب کندوز دارنده 9 ولسوالی است که 3 ولسوالی از این قطعا و کاملا تحت تسلط مخالفین مسلح دولت یا طالبان قرار داره و 6 ولسوالی از این هم کماکان به مثل سابق زیر تهدید بلند ناامنی قرار داره که بعضا ولسوالی ها را راه های مواصلاتی و مروری برای امدادرسان‌های جنگی که عبارت از اردو پلیس می باشه مسدود است. مثلا ولسوالی علی آباد راهی که از سرک به علی آباد منتهی میشه ایران تحت تسلط یا تسخیر طالبان است. هم قسم ولسوالی ارچی که همراه ولسوالی خاناباد که راههای مواصلاتی کاملا به تسخیر طالبان است، رفت و برگشت نمیشه اینجا. همونطور راه ولسوالی امام صاحب هم زیر تهدید متوسط است و همچنان ولسوالی قلعه‌زال. در کل تمام ولسوالی ها تحت تهدید است، همچنان قسمی که مرکز شهر کندوز تحت تهدید است. تاسو له درې ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو تر لاس لاندې دي، حکومت هلته حاکمیت نه لري. کومې ولسوالۍ دي؟ و عبارت از ولسوالی گلتپه، ولسوالی کلبات و ولسوالی آختاش است که همون جایی که باید تاسیسات نظامی و ملکی و همون تاسیسات ولسوالی باید اونجا تاسیس شوه و آماده و درست شوه. اون ساحه با قریجات و قصبجاتی که به حدبخشی ولایت باید داده شود زیر تسلط طالبان است. حکومت یعنی سیمه ایزه اداره چالته ده د دغه درې ولسوالۍ چې تاسو له طالبانو تر لاس لاندې دي د نیولو لپاره هوډ لري، تاسو چې ورسره خبرې کړې ځواب څه دی؟ خب این ولسوالی که من خدمت شما نام گرفتم و نشانی کردم، این 3 ولسوالی در زمان حکومت دکتر صاحب غنی یا حکومت وحدت ملی تشکیل یافت. این ولسوالیات تقریبا نو تشکیل است که از زمان تشکیل یافتن و از آوان تشکیل این ولسوالیا متاسفانه که این ساعات ولسوالی سیگانه که من خدمتتان نام گرفتم یا تحت تسلط طالبان بوده و در تسخیر طالبان بوده و تا فعل حال حکومت افغانستان یا حکومت جمهوری نتانسته که همین ولسوالیایی که زیر تسلط طالبان و تازه تشکیل دادن ایره از تسخیر طالبان از لوث دشمن یا طالبان دوباره باز بگیرن. پوښتنه همدا ده چې کلونه پر دغه ولسوالۍ د جوړښت باندې تیر شوي، خو ولسوالۍ نوې جوړې شوې او بیا طالبانو لاس ولوېدې. حکومت جواب څه دی چې عملیاتونه کوي په دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره؟ خلکو ته خدمتونه څه ډول وړاندې کوي هلته بیا ښایي؟ خب ما که به نمایندگی از مردم کار صحبت میکنیم، همیشه بحث ما با حکومت محلی و همچنان با حکومت مرکزی هم بوده که نه تنها 3 ولسوالی که ما فعلا بالاش صحبت داریم، بلکه تمام ولسوالی‌ها، تمام قریجات، تمام جاهایی که مربوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، بخصوص ساعاتی که در ولایت کندوز است، یا را از تسلط دشمن باز پس بگیرن و مردم ما را از نان دادن و از عشر دادن و زکات دادن خلاص بکنن. و گپ حکومت هم است که بله ما قریب تصمیم خود داریم و این کار میکنیم، اما متاسفانه تمام وعده هایی که بر ما مردم دادن میشه میان تویست. نمیدانم که این سیاست های کلان
حکومت و دولت یا سیاست‌های استخبارات منطقه همین قسم دیگرگونی را به وجود آورده، یا است که دولت کمکاری میکنه. قطعا که ما از جانب دولت خواهش و تقاضای مایی است، چون ما رعیت همین دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستیم که به نمایندگی از و حکومت بالای ما حکومتداری میکنه و جنگ به دوش حکومت است و خصوصا نهادهای جنگی و رهبری ولایت. ما همیشه تقاضای ما از این جنابا ای بوده که این ساعت باز پس بگیرین و قسمی که گفتم تکرار میکنم که یا برای ما وعده بازپسگیری ساعت میتن، اما من نمیدانم که چرا روز به روز ساحه دیگه هم تنگ شده میره و محاصره به داخل شهر میایه و جنگ قسمی که پیشتر تعریف کردم خدمتتان به نوعی شهر کندوز میایه و به قسمی وضعیت میشه که شهروندای ملکی ما هم مجروح میشه در این جنگ. رباني صاحب پوښتنه دا ده چې تاسو د خلکو استازي یاستئ، د حکومت له کړنو څخه څارنه کوئ. هغه درې ولسوالۍ چې طالبانو تر ولکې لاندې هلته خدمتونه شوي دي، هغه نور ولسوالۍ کې چې څه ډول خدمتونه کم شوي دي، درې ولسوالۍ ترې محرومې دي، هلته د خدمات خلک د دې اړتیاوې لري چې باید خدمت ترسره شي. حکومت ولې خدمت نه کوي؟ تاسو غوښتنه چې کړې ده جواب درته څه شوی د حکومت؟ قطعا باید خدمت به تمام مردم یکسان شود، تبعیض منطقوی نباشه. این یکی از اصول و مؤلفه های خوبی حکومتداری است. اما در این سه ولسوالی که نام گرفتم، ولسوالی های نو تشکیل و نام نهاد، البته این ولسوالی ها تشکیلات خود داره. ولسوال و مامورین ملکی و نظامی از این به کارشان آغاز کرده در ساعتی که در امتداد راه ولسوالی است و مردم بسیار کم به یا مراجعه میکنند، چون گفتم تحت تسلط طالب است و بدون شک اون مردم نیاز به خدمتگزاری داره. تا زمانی که ساحه را تسخیر نکنن، جغرافیا و اجتماع مردم یا تا با خود نداشته باشن، فکر میکنم که خدمت کردن و لاف خدمتگزاری به اون مردم یک به چیزی میمونه که خواب دیده باشی و خوابت هم تحقق نیافته. و میگم میمونه. رباني صاحب ډېره زیاته مننه کوم. کور مودان د خبرونو د هلمند د رخام ډبرو فابریکه د خامو موادو له کمښت سره مخ ده. په هلمند ولایت کې د رخام د ډبرو فابریکه د خام موادو له کمښت سره مخ ده. د دې فابریکې مشر وایي چې د 1989 کال را په دې خوا د یادې فابریکې عملیاتي ډله د رخام د ډبرو کان ته په مستقیمه توګه باندې لاسرسی نه لري او له همدې امله د خام موادو له کمښت سره مخ ده. د دې ستونزې ترڅنګ بیا د ترکاڼۍ په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. عبدالحکیم مثمر وایي چې د دې فابریکې اوسني تولیدات بهرني اخیستونکي او بهرنی بازار نه لري او داسې امکانات هم نشته چې صحیح امکانات په دې ځای کې چې سړی کار پې وکړي، هغه امکانات هم چې پوره شي بیا زیاتره هغه کېږي، زیات کوچونه جوړ. د دې فابریکې یو تن کارکوونکی راز محمد د تیرو 9 کلونو راهیسې د حجارۍ په برخه کې کار کوي. دی وایي د رخام له ډبرې څخه د بېلابېلو زینتي لوښو سره سره د بوس د کلا کمان هم جوړولی سي چې قیمت یې کابو 10,000 افغانیو ته رسیږي. چا شو فرمایش سره راسي زی ور کاټوم بیا نور خراب والا جوړ. د نجارۍ په شاپ کې تقریبا 80% چې دولتي ارګانو د راځي د ریاستو د میزونه دي، المارۍ دي او چوکۍ دي، دا موږ جوړوي او ترمیموي هم. دا فابریکه د 1941 هجري لمریز کال د وری میاشتې په 28 نیټه د امریکا متحده ایالاتو په مالی لګښت د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه چې د رخام ډبرې د پروسس ترڅنګ د ترکاڼۍ په برخه کې هم فعالیت کوي. د هلمند ولایت په اړه باندې بحث لرو. مدني ټولنې غړی عبدالحق ځواکمن را سره پرلې کړې. ځواکمن صاحب مننه چې وخت مو راکړی دی. د هلمند ولایت اوس مهال وضعیت څه ډول دی؟ د جګړو څخه ستړي شوي خلک هیله د سولې ټینګښت لپاره چې لري هغه وضعیت اوس څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین. تاسو ته او ستاسو د تلویزیون د طریقه څخه د افغانستان شریف ولس ته سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم. د هلمند وضعیت هغه د پخوا په څېر دی، خاص تغییر نه دی راغلی. هغه نام نه هلمند دی، د 14 کالو راهیسې هلمند د جګړې قرباني دی او په دې ولایت کې دایمي جګړه او قرباني ورکول کیږي. ولې د دایمي جګړه د په هلمند کې دلیل څه دی؟ حکومت کار نه دی کړی، نورو ډلو ته زمینه د دې برابرېږي چې هلمند ته راځي او هلته د دولت پر وړاندې باندې جګړه کوي؟ یو لوی لامل چې دی هغه بیکاري ده، د کار نشتون دی، غربت دی، فقر دی او د مواد مخدر کښت دی او داسې نور لاملونه دي چې
فساد دی، بې عدالتي ده. دا هغه څه دي چې په هلمند کې جګړې زور اخیستی دي. د حکومت ځواب بیا پر دغه خبرو چې تاسو عوامل ورته وایي ځواب یې څه دی؟ نو حکومت باید په دې اړه باندې جدي اقدامات کړي وای. اول یې فساد، بې عدالتي پر ضد باندې کلکه مبارزه کړې وای تر څو دغه ناخوالې ختمې شوي وای او د تریاکو کښت یې له منځه وړی وای. متاسفانه د تریاکو کښت چې پخوا یو فصل کېدی اوس 3 فصله کېږي. یعنې د دې په وړاندې باید جدي مبارزه شوې وای. د تریاکو کښت له منځه تللی وای، خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وای، دلته نورې فابریکې فعالې شوي وای، فابریکې شوي وای. او دغه هلمند یو زراعتي ولایت دی، باید بازار د دغه زراعت پنبو ته بازار په خارج هیوادو کې پیدا شوی وای. متاسفانه چې دلته د خلکو هغه شیان چې کري لکه جواري، غنم او پنبه دې ته هیڅ بازار نشته. نو په دې خاطر خلکو تریاکو ته مخه کړې ده. ویل کېږي چې د رخام د فابریکه اوس مهال د خامو موادو نه نشتون سره مخ ده. فکر کوي ولې؟ دا په دې خاطر چې تقریبا 80% لا زیات د دې د رخام ډبره چې په خانشین ولسوالۍ کې د غر دغه چې د غر چتم دی دغه څخه ټول 80% د رخام ډبره پاکستان ته انتقالیږي او قاچاق کیږي. نو دلته نه پوهېږم چې ولې دغه ډبره بنده شوې ده، په څه خاطر یې بنده کړې ده، د دې خاص معلومات موږ نه لرو. خو په دې اړه موږ باید پوښتنه وکړو چې ولې دغه ډبره هلمند ته نه راانتقالېږي. خو مسله هم دا ده چې ولې قاچاق کېږي؟ حکومت هلته شته، مرکزي اداره شته، تشکیلات لري، امنیتي ځواکونه ورسره دي، ولې د قاچاق مخه نشي نیولی؟ اول زما د وزیر څخه دا پوښتنه ده چې دغه وزیر چې دلته دومره لوی کان په هلمند کې موجود دی او دومره قاچاق کیږي، که دی خاین، فاسد، غل، جاسوس نه وي د پردي هیواد او باید دلته هلمند ته سفر کړی وای او دغه په اړه معلومات کړی وای، تحقیق یې کړی وای. او که چیرې افغان امنیتي ځواکونه زموږ کلي اردو ته امر ورکړی وای چې هغه قاچاق یې بند کړی وای چې پر دواړو لښکرګاه ښار ته راتللی، جاري فابریکې ته راتللی او نه پاکستان ته انتقالېدلی. دا اوس تاسې که د دې غره په اړه باندې معلومات، د دې کان په اړه باندې معلومات وکړئ، دا په اساسي او په فني شکل باندې دا کان نه راایستل کېږي. ځواکمن صاحب، دغه د خانشین ولسوالۍ کې تاسو دغه د رخام ډبرې دي، دغه ولسوالۍ کې چې دغه ډبرو ساحه ده یا دغه سیمه ده د چا تر کنټرول لاندې ده؟ دا اوس فعلا د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. دا یو دشتي سیمه ده، هلته خلک هم نه اوسېږي چې موږ وایو چې خلک اوسېږي یا بمبار وکړي یا کنټرول کړي. دا په ډېرې اسانۍ سره فقط بیا تیارې چې هوایي 2-3 ټانکه پر دې شاوخوا باندې وکړي، خبر ورکړي، نور څوک د دې ځای څخه شی نه شي انتقالولی، یا یو موټر یې وولي د قاچاقو ده هغه انتقال بندېږي. ولې متاسفانه د کار اراده نشته. تاسې وینئ وزیر فکر کوي، دا خاین فاسد وزیر فکر کوي چې ټول افغانستان یوازې په کابل کې دی او ټول عمر د قانون څخه هیڅ معلومات نه لري. باید قانون دوی د قانون ارزیابي وکړي چې ولې قانون د استخراج غیر قانوني کېږي. هیڅ په هیڅ اړه معلومات نه لري. نو دغسې وزیران باید زموږ لرې سي او یا مجازات او مکافات سي. اقلا باید خو یو مکتوب راواستي امنیتي ځواکونو ته چې دغه مخنیوی وکړي، یا زموږ کلي اردو ته یې راواستي یا وزارت واستي. نو په دې اړه دغه کان قاچاق کېږي او بدبختي لا دا ده چې په دې کان کې چاودنې کېږي، په فني شکل باندې د کان استخراج نه کېږي. متاسفانه افغانستان بې سرپرسته هیواد دی، وروره مشر نه لري. نو خود به دغسې کېږي. ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. په هانګ کانګ کې د برید ترسره کېدل د امریکا له لوري غندل. بیا هم ښه راغلاست.
د کابل یو تن اوسیدونکی ادعا کوي چې 8 میاشتې وړاندې د پولیسو یو منصوب له لوري چې پوځي موټر ورسره و دی وهلی زخمي دی خو کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې د دې قضیې ته بیا رسېدنه نه ده کړې دا کس د کابل ښار یو ښوونځي کې ښوونکی دی او د پښې د اړخ څخه زیان هم لیدلی دی. امید علي عمر 8 میاشتې مخکې روغه سټه درلوده او کولی شوه اسانتیا سره پلی مزل وکړي خو یوه پیښه یې ژوندانه دې ځای ته کاږي. د کابل یوه برخه کې یوه ورځ د پولیسو یو رنجر ډوله موټر لاندې کیږي او پښه یې ماتیږي. مشکل حساسی ما که فعلا رشته‌های عصبی هسته یعنی پنجای پای که شما میبینین اصلا پایین بالا نمیاد با وجود که عملیات هم شده اما متاسفانه که هیچ حرکت نداره و حتی احساس کوتاهی پای ما میکنم. نوموړی ښوونکی د یو خصوصي ښوونځي کې زده کړې ورکوي وایي د دوسیې څارنې لپاره یې په کراتو کورنیو چارو وزارت ته تللی دی خو دغه بنسټ یې شکایتونه بابیزه ګڼلي دي. ټینګار کوي چې عدالت ته رسیدو پورې پښې نه کاږي. بدبختی بزرگ در این هسته که در یک سطح رهبری وزارت میایه یک شخص همراه موتر میزنه دوسیه در امنیت داخلی برش انداخته میشه اما در حال حاضر در یکی از ارگانهای خیلی قوی دولت او میره دریور میشه. د کابل پولیس وایي چې دغه دوسیه څیړي. یو شمېر هیوادوال هم وایي د امنیتي ځواکونو یو شمېر منصوبین د موټر چلونې پر مهال د نورو حقوق او ښاري سمون په پام کې نه نیسي. خود نیروهای امنیتی که هست پل باید باشه با مردم نه اذیت کننده. ما خواست ما از این نیروهای امنیتی است که بیادر امو وظیفه را که براتان سپرده شده به وصل صورت امور انجام بدین. بعضی از نیروهای امنیتی ما هستند که خودشان قانون را زیر پا میکنن. ما از دولت خواهشمندیم که جلوی همچون افراد بگیرن به خاطر که اگر قانون بالای خود تطبیق کنن ما هم تطبیق میکنیم اما بعضی هایشان نمیکنن همین قانون تطبیق. لدې سره بیا یو شمېر حقوق پوهان ټینګار کوي چې ټولنه عدالت ته اړمنه ده او په ځانګړې توګه دولتي بنسټونه نه باید قانون ماتونه وکړي. پلیس در حقیقت تطبیق کننده قانون است و لازم است که یک پیروی خوب از قانون و اطاعت بیشتر نسبت به افراد عادی داشته باشه تا اینکه مردم با حکومت فاصله نگیره و اعتمادی که نسبت به حکومت و حکومتداری داره از او کاسته نشه. واکمنه فضا کې ښایي امید علي عمر یوازینی څوک نه وي چې عدالت غوښتنې لپاره یې لستوڼي بډ وهلي دي. له بېلابېلو سوژو سره لسګونه او سلګونه نورې دوسیې هم میاشتو او ښایي کلونو راهیسې دولتي بنسټونو کې ګرځول کېږي څو په یو ډول وتړل شي. ګلبدین حکمتیار حکومت ته 10 ورځې وخت ورکړی چې غوښتنې ته رسېدنه وکړي. د حزب اسلامي ګوند رهبر د خپلو پلویانو لاریون کې ټینګار وکړ چې حکومت د دې ګوند پاتې زندانیانو خوشي کېدو او همدارنګه د دې ګوند د کډوالو بیرته راستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. هغه لاریون چې د اسلامي ګوند مشر څو اونۍ مخکې له پراخوالي خبرداری ورکړی و پرون په دې توګه ترسره شو. د حکمتیار او پلویانو غوښتنې د اسلامي ګوند د پاتې زندانیانو خوشي کېدل او هغو ښارګوټو کې د دغه ګوند د کډوالو راستنېدل او میشتېدل دي چې 4 کاله مخکې حکومت سره د دغه ګوند د صلح هوکړه کې ژمنه ورکړل شوې وه. ښاغلی حکمتیار حکومت ته 10 ورځنۍ نیټه ټاکي او لویو ښارونو کې د لا ډېرو او پراخو لاریونو له ترسروي خبرداری ورکوي. یوازې 10 ورځې مهلت ورکوو. 10 ورځې وروسته به انشاءالله د نوو تظاهراتو پرلپسې مستمر په کابل کې هم او په نورو لویو ښارونو کې هم لړۍ پیل کوو. نوموړی دغه راز له طالبانو هم غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي خو په دې شرط چې ولسمشر غني څوکۍ څخه ګوښه کېدنې او بل کس ته د واک لیږدونې ته چمتووالی اعلان کړي چې خلکو ته د خوښې او ګوندونو ته د منلو وړ وي. با تشبث مشروط توافق کنید. مشروط با آمادگی ارگنشین‌ها به استعفا و انتقال قدرت به حکومت جدید و قابل قبول برای همه. 2 عوض مذاکره طولانی بی نتیجه با تیم ارگ با جهت‌های تاثیرگذاری
به مذاکره جدی و قاطع بپردازید. د ښاغلي حکمتیار پلویان ولسمشرۍ ماڼۍ میشتو امریکا او اسرائیلو ته د مرګ شعار نارې سره حکومت سره د خپلې سولې هوکړه لیک د پلي کېدنې او دغه راز د امریکا او طالبانو هوکړه لیک پر بنسټ د بهرنیو ځواکونو بشپړې وطنې غوښتونکي دي. عملی کردن توافقنامه صلح حزب اسلامی را با دولت می‌خواهیم که متاسفانه هیچ بندشان عمل نکردن. که چیرته د موږ غوښتنه پرانسي د موږ به دا مظاهرې وي تر هغه پورې د لارګه وباسو بیا لارګه باسو په هغې باندې وفا ونه کړي نو طالبان هم په دې حکومت کې اشتراک نه کوي. همداسې قتل و قتال به ادامه ولري او هدفي وژنې دې بندې کړي. زموږ علما ورځ په ورځ د دولت په ساحې کې تورل کېږي. د افغانستان حکومت تر اوسه د اسلامي ګوند پرونیو غوښتنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي و چې د اسلامي ګوند اړوند ټول زندانیان خوشي شوي او یوازې څو اویا کسان چې د ایچ ډلې سره پر غړیتوب، وژنې، نشهیي توکو قاچاق او سړي تښتونې تورندي په بند کې شتون لري. امریکا د چین هانګ کانګ د دیموکراتیک بنسټ باندې د چین د بریدونو دوام هم غندلی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې حرکت باندې د چین مستقیم برید د هانګ کانګ خپلواکۍ او ازادۍ او همدارنګه په دې سیمه کې د دیموکراسۍ پر بهیر باندې دی او دا کار هانګ کانګ کې دیموکراتیکو بنسټونو کې د بدلونونو کمزورتیا لامل ګرځي. اروپایي ټولنې وړاندې له پکن څخه غوښتنه کړې وه چې هانګ کانګ ټاکنیز نظام بدلون لپاره اقتصادي او سیاسي پریکړو کې له ځیرتیا څخه کار واخلي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا مو الله مل شه.